أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. دا د موسی علیہ السلام او د خضر علیہ السلام د واقعي مقدمه ده. د دې مخ کې سره دا ربط دی چې څنګه مخکې د اصحاب کهف واقعه تېره شوه، هغوی هجرت کړی او د پاره د حفاظت د دین. نو دا رقم ته موسی علیہ السلام هجرت کړی او د پاره د طلب د دین. او واقع داسې پیښه شوې وه چې بخاري شریف حدیث دی، موسی علیہ السلام بیان کولو قوم ته، نو چا موسی علیہ السلام نه د بیان منځ کې پوښتنه وکړه چې ستاسو نه لوی عالم شته دی؟ نو موسی علیہ السلام ورته ویلي چې نه. اوس د موسی علیہ السلام دا خبره خپل ذات کې صحیح وه، په دې معنا سره چې د ځمکې په سر د پیغمبر نه په مخلوق کې لوی عالم نه، خو د الله په نیز دا خبره پسند نه وه، ځکه مناسب دا وه چې اول د علم تحویل الله ته شوی وی او بیا یې که ځان یاد کړی وی نو صحیح به وه، نه دا کار نه مناسب و. او د انبیاو ډېر لوی شان دی، حسنات الابرار سیئات المقربین. د دې په بنا باندې الله پاک موسی علیه السلام ته حکم وکړي چې ته د علم په طلب کې روان شه، او الله پاک د علم د زده کولو دپاره د یو تن ښودنه ورته وکړه چې مجمع البحرین ته به ورشي، هلته یو کس ما بنده دی، هغه نه به علم زده کړي. او په دې ټوله واقع کې بیا دفعه د یوې شبهې ده چې مشرکانو به شبهه او استدلال پیش کولو په حق د موسی او په حق د خضر علیهم السلام کې، چې موسی علیہ السلام وګوره لوی لوی معجزات ور سره و، همسان مار جوړولو، لاس به کې خودت خر کې هغې به چمک وهلو، معلومیږي چې د سره هم څه تصرفات الهیه دي. او کله به مشرکانو د خضر علیه السلام حالاتو نه استدلال پیش کولو چې هغه خو خارق العادت کارونه کړي، تصرفات ور سره و، سمندر کې کشتۍ ماتول او ماشوم وژل او دیوال ودرول، دا ټول ناشنا کارونه. نو دا ناشنا کارونه نه معلومیږي چې د خضر علیه السلام سره څه تصرفات الهیه. نو د قصه کې به د دې شبهې جواب وشي. خلاصه د جواب بدای چې دا تصرفات الهیه د موسی علیہ السلام او خضر علیہ السلام نه چې کوم ناشنا کارونه شوي دي، دا د دې معنا نه ده چې دوی تصرفات الهیه ورسره وو، بلکې دا په دې ټولو کارونو کې معجزات او الله ته محتاج بندگانو.
او څوک چې محتاج بندي نو هغه الہ نشي کېدی. بے موسی علیہ السلام چې کله د خپل سفر د طلب د علم په اراده وکړه نو ځان سره مرګره واخستو. دا غي نوم دی یوشع ابن نون. شاګرد ته ویل چې زجزو مګ بحرین او ځان سره به د خوراک ته پاره او څه کبه مو واخستو. سفر کولو مجمع بحرین ته ورسېده. مجمع بحرین کې موسی علیہ السلام سر کې خودو یو تیګی ته تکیه وهلا چې لک آرام شو دمه جوړه. شاګرد یو شای نون ناشته دوی سره چې کوم کبو په پچای کې اکب ټوپ کې او سمندر ته سمندر کې دا او بو ورته داسې د سورنګ په شکل شو لاړو پکې نه نوت. بیا دې ځنه دوی تیر شو. مقصود دلته خدای د مقصود نه تیر شو. د موسی علیہ السلام خپل شاګرد ته وایي چې تراوړل خوراک. هغه وخت یې شاګرد ته ور یاد شو. موسی علیہ السلام ته وایي ما ته چې کوم ځای کې دمه کوله هلته خو مای په سمندر کې لاړلو ما نه هیر شیطان نه هیر کی. موسی علیہ السلام ورته ویل خو دغه څه زموږ مقصد وکنه به ته واپس ځای ته راغله. بیا ځای کې یو بنده سره ملاو شو. وایس قال موسی لفتاه یاد کا چې کله ویلې موسی علیہ السلام لفتاه خپل ځوان مرګری ته. دا ځوان مرګری یوشع بن نون نومېدو او دې فتا کې دې ته اشاره ده طالبہ کله په سفر باندې زین ځوان مرګری ځان سره اخلا. اچنه چې سفر کې دې بوډا مرګری کړي نو بوډا منشي کې خپل نشي. نو شاګرد سړي سره پکاري ځوان شاګرد ویلا ابرحو زبه همیشه ما ان همیشه بزم خطاب لو چې ورسېګم مجمع البحرین. مجمع البحرین ته زید جمع کېدلو دو بحرینو ته. دا دو بحرین کم ځای کې و او څنو مې ده و یو بحر چې بحر الابیض متوسط په نامو. د دویم بحر نومو البحر المحیط اطلسي. د یو بحر نوم شو البحر الابیض المتوسط او دویم بحر چې البحر المحیط اطلسي. دغه ځای کې اصلا کې خضر علیہ السلام اوسېدو او د تم دا پته ورکول شوی و. او په دې کې دې ته اشاره و چې څنګه دلته د سمندر جمع شوی و. نو دغه رقم ته موسی علیہ السلام او خضر علیہ السلام هم د علم سمندرونه و او دواړه سره دې کې جمع شو. وای زب زما مجمع البحرین تا او امدیا یا بزما حقوبان ډیر زمانہ حقوبان معنا زمانن کثیرن. فلما بلغا هر کله چې دا دواړه ورسېدل مجمع بینهما هغه زید جمع کېدلو د دوارو درې بونو ته نسیه حوتهما هیر شو تنی حوتهما عقب او مای. د موسی علیہ السلام نه داهره شو چې ورته ویلی وې څه شو او د شاګرد نه داهره شو چې استاد ته ویلی وې چې سمندر کې لارونی ولا. فتخذ سبیله ویني ولا هغه کب لار خپل فل بحر په سمندر کې سربند سورنګ په شکل بالکل دا اور ته داسې سورنګ شولې او لاړو کب پکې داخل. فلما جاوزا هر کله چې دواړه تیر شول دې ځنه قال لفتاه موسی علیہ السلام ویلی خپل ځوان شاګرد ته آتنا غدا انا راوړه غسبناره زمنګا ناشته راوړه کنه سار خوراک ته غدا وای. افغانیان ورته سبناره ویو پاکستانیان ورته ناشته وای. لقد لقینا من سفرنا یقینا ملاقات شو موږ دې سفر کې هاذا چې دا د نسبن ستړیا سره. دا قانون دی چې سړی د مقصد ته رواني نه ستړی کېږي خو چې د مقصد نه څو قدمه تیر شي نه به سړی ستړی شي. قالا شاګرد ورته وایي ارأیت خبر شه موسی علیہ السلام ته وایي اس اوینا الی صخرته کله چې موږ یو ځای شو هغه کاړي سره. کوم کاړي باندې چې موسی علیہ السلام تکیه وهلی وو دمه جوړه کړی وو دو
فإني نسيت الحوت یقینا ما نه هیر شلو کب وما انسانیه او هیر نکړو زمانه دا الا شیطان مگر شیطان ان اذکره چې در یاد کما ته شیطان دا یادول ما نه هیر کړه د نسیان نسبت شیطان ته وکي حقیقت کې خدا الله ته نه هیر کې خو دا نسیان یو شر دی او حدیث کې الفاظ دي چې وشر لیس الیکا د شر نسبت الله ته نه کیږي شر نسبت شیطان ته کیږي فتخ واتخذ سبیله ویني ولا لار خپل په البحر په سمندر کې عجبا عجيبا طالب دا عجبا ولی منصوب دی نو دا د سبیله د پر مفعول مطلق ته په اعتبار د موصوف محذوفه یعنی واتخذ سبیله سبیلا عجبا یا دا مفعول مطلق ته فعل مقدره دی اعجب عجبا اعجب عجبا ما ته تعجب کولو چوبور ته سرنګونه شو کپکه نه لاړو قال موسی علیہ السلام ورته ذالک ما كنا نبغي دا هغه دې چې مونږه طلبو دغه څه مونږ طلبو کنه فرتدا دوړه واپس شول علی آثارهما فخلو قدمونو باندې قصصا واپس تلون کی فوجد عبدا من عبادنا دې دوړو مندلو یو بندا د بندگانو زمنګنا الته یو بنداو نو طالب اوسته کې سوچ کوئ دیجه پوری د موسی علیہ السلام حالت ذکر شو د موسی علیہ السلام په حالاتو کې تاسو وګورئ لږ سوچ وکئ موسی علیہ السلام چې دی هغه غدا غواړي نو معلومیږي چې هغه محتاج دی خوراک ته موسی علیہ السلام باندې نسیان راغې ولی شاګرد ته یاد نه کړ کنه چې مې چشو موسی علیہ السلام خوب کولو او موسی علیہ السلام شاگرد ته ضرورت لرلو موسی علیہ السلام د علم زیادت ته ضرورت لرلو دا ټولي خبرې د دې چې د محتاج بندو نو چې کله محتاج بندو نو معلومیږي چې دغه د الوهیت آثار نه و چې دینه مشرکین استدلال پېښ چې موسی علیہ السلام کې هم د الوهیت آثار پراته وو دی دواړو به یو بندو مندلو دا بنده څوک دی طالبہ نو دا بنده چې دی د خپل نوم دی بلیا ابن ملکان بلیا ابن ملکان او دا د سام من نوح په اولاده کې او لقب دی خضر په ضواب سره حدیث کې مراغلی دی چې خضر زکه ورته وای چې دی به کم ځای باندې کېناستو نو التبا اغازه شین کېدو شینګه برا پورته شو خضر شینوالی ته وای د په باره کې د مفسرینو دو اختلاف دي رومبه اختلاف دا دی چې نبی دی کو ولی دی متصوفه وډله دا وی چې دا خو ولی دی لیکن جمهور مفسرین او راجح قول امداد چې نه د نبی دی ولی نه دی متصوفه دا خبره بنا پدې کې چې دا غو یو غنده نظریه دا غو د ولایت مقام د نبوت نه اوچت دی خو حقیقت د جمهور علما مسلک دا چې د نبی دی ولی نه دی دیږي کې چې دا اعطینه رحمتن راغلی نو مستاق دی رحمتم روح المانی لیکلی دی چې وحی او نبوت دی دویم قول د باباره کې د مفسرونو هغه دی کې اختلاف دی چې دا خضر علیه السلام اوس ژوندې دی که مړ دی نو بعضې خلکو ویلي دا ژوندې دی وی د عین الحیات نه وبس کلی وي ابي حیات چې ورته وایي عین وبس کلی وي نو چې سکلی وي اوبه نو ژوندی دی تفسیر ماوردي لیکلی دي چې ولم نعلم لذلك اثرا صحیحا یره په دغه خبره باندې موږ ته صحیح څه حدیث نه دی معلوم چې دا وبس کلی وي
د نهر حیات نه او بس کلوی به حیات او ورته پښتانه وای. جمهور علما به په دې خبره دي چې را خضر علی السلام بس وفات ته عمر ده. د مړینی په بارا کې چې خضر مړ ده نو ابن جوزی رحمه الله ډیر مدلل بحث کړي، کتاب او سنت او عقل او نظر نه ثابته کړي چې دا بس وفات ته. امام بخاری دې مسله کې دې طرف ته چې وفات ته. ابو یعلا حنبلی، ابو بکر ابن عربی، حافظ ابن کثیر، حافظ ابن قیم، حافظ ابن حجر او دا رقم تا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله دا ټول په دې خبره قائل دي چې بس وفات ژوند نو. او البحر المحیط کې ابو حیان وی والجمهور وطائفه من اهل الحديث، جمهور علماء محدثین وی علی انه مات، بس خضر مړ دی. او ابن کثیر وی چې جميع ما ورد فی حیاته لا یصح شیئا، وای د خضر د حیات باره کې چې څه وارد دي دا یو روایت او اثر ټیک نه دي. او روح المانی لیکلی دي د امام بخاری نه چا پوښتنه وکړ رحمه الله چې خضر او الیاس ژوند دي کمړه. امام بخاری ورته وی د خضر او د الیاس ته ژوند خبره څنګه کوي تاسو؟ نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د وفات نه لږ مخکې دا خبره کړې او حدیث کې شته، فرمایلی و چې لا يبقى على رأس المئات ممن هو اليوم على ظهر الارض احدنا. رسول الله فرمایلی و چنن رزینا خپل وسل کالونی سي چې اوس په دې ځمکه کوم انسانان دي نو دا به نه. او ابن کثیر دریم سپاره کې چې کوم آیاتونه راغلي و چې الله د ټول انبیانو وعده اخیسته و چې کله محمد علی السلام دنیا تراشه لتؤمنون به ولتنصرنه، ایمان به پیراوړی او د یې سره بنصرت او مدد کوي. نو کچېری خضر علی السلام ژوند دی اوس موږ د رسول الله سره په کومه غزوه کې شرکت کړې وې چام نه دلدلې. د بدر په غزوه کې رسول الله ناشته 314 مجاهدین ور سره شاوخوا ولاړ دي او رسول الله د الفاظ ونه ویلي ویا الله پاکا هذه العصابه نندزمه کې په سر باندې دغه یو ډلګي مسلمانان دي، کچيري دا ډلګي مسلمانان هلاک شي نو بیا بستا بندگی څوک کوي؟ نو ګوره غډلګي خو هغه 314 مجاهدینو نبی له سلام دی ته ویلي. بنابر هر تقدیر جمهور مفسرین قول نه ده محدثینو چې خضر علیہ السلام وفات. فوجد عبدا من عبادنا، دې دواړو مندلو یو بندا د بندگانو زمنګنا، آتیناه رحمتن ورکړی ومنګه رحمت من عندنا خپل جانبنا. روح المانی رحمت تپاسه لیکلی دي چې الوحی و نبوت، وحی و نبوت. او طالبہ تفسیر ماجدی لیکلی دي وی ګوري الله پاک د شیویلی چې فوجدا عبدن نو می وانه خستو وی دی کې دې ته اشاره ده
چې خضر خو ګوره بنده او بنده نو څوک چې دی خضر علیه السلام په ناشنا کارونو د هغه د الوهیت استدلال کوي خو غلط دی کنه. هغه بنده دی او ته الوهیت ترسه. او دې محتاج بنده ځکه دی چې الله وی آتیناه رحمتن، رحمت کی چاته محتاجو الله، وعلمناه من لدنا علما، علم کی چاته محتاجو الله، من خود له د خپل طرف نه علمن، علمن نکره د ګورخه یو خاص قسم علمو، خاص قسم علم داو چې یو باطینی امور باندې الله پاک علم ورکړو، د ځینې سيزونو پټ حکمتونه او اسرار او فلسفي ورته الله خو دی چې به د ظاهر خلاف وي. قال له موسی، نو موسی علیہ السلام چې کله واپس راغی نو یو ځای کې ګوریو کس پروت ته او صادره په سر را چولې. موسی علیہ السلام ورته ویل السلام علیکم. خضر علیہ السلام کتل چې داس کې دی علاقه خو څوک سلام پیژنې نه، او ورته علیکم ویلی پختره تنه کوي څوک ویزاغه د بنی اسرائیل والا رسول ما ښا خوشو چې راغله کې ناستاو خبره ترې وشوي څنګه راغله کنه. موسی علیہ السلام ته وی، موسی علیہ السلام ورته وی تاسو سره دلته یو درس لپاره داخله کوم، یو څه د هدایت خبره د نزد کوم. خضر علیہ السلام ورته وی چې داخله خو بکې خو موږ شرایط ډیر ګران دي کې دې چې تاسو دلته داخلي وسونه لرئ، موږ خو په فارم کې دومره شرایط لیکلي دي چې اکثره طالبان نشي داخله به نشي کولای. موسی علیہ السلام ورته وی نه بس داخله کوم او شرایط منم او صبر کوم. دیو جنې امام رازی کبیر کې لیکلي دي وې د دې واقعي چې ده زیات فواید ادا طالبانو د پاره دي. طالبان باید نه د طالبې هغه راه عمل زدکی وګوري راه عمل دا دی چې تکله مدرسې ته زینو تو خامخال ته شرایط منی. موسی علیہ السلام چې د خضر علیہ السلام سره داخله کوي شرایط منی کنه منی او البته دو شاګردم په مدرسه باندې څه حقوقي اما خپل شرایط ذکر کوي. د شاګرد په مدرسه باندې صرف یو دا مهم حق دی چې د درسونه به صحیح ویل کېږي، د ته د هدایت خبري خود لیکيږي. اوسته یو مدرسه کې داخله کې استاد سبق خنوي دا ستا حق دې شکایت وکي. دې ته زوګ به د بیني شي ویلې استاد به د بي وکړه شکایت پیو نه نو دا خو حق دې کنه چلته اداري ته خبر ورکړي د استاد کتاب کمزورې وي یا غلط وي خنوي او نور به د مدرسې شرطونه ټول مانی. قال له موسی علیہ السلام ورته ویلې هل اتبعوک دې ته التماس وای آیا ستا تابعداري حکم په دې شرط باندې ان تعلمني دې ته وی شرط شاګرد په استاد دو شاګردم په استاد حق دی شرط خو پیرږي کنه وای ان تعلمني تبما تخای مما علمت هغه چې تا ته خودلې شوی دی رښتن د هدایت خبره ما ته به د هدایت خبره خې. قال خضر علیہ السلام ورته وی انک لن تستطيع معي الصبر یقینا ته ګورا وسن لري ما سره د صبر. کیف تصبروا وکیف تصبروا او څنګه با صبر وکي علی ما لم تحط به خبره پاغه شی چې نه دی راګیر کړه تا خبرن په علم کې دا څه خبرې ستا په علم کې شته نه. قال موسی علیہ السلام ورته ستجدونی ان شاء الله صابرا نظر دې به مې مال رک الله پاک غواړي صبر کوونکې ولا اعصي لك امرا زنا فرمانی نو کوم تاسو د هیڅ حکم نه. قال خضر علیہ السلام ورته فین تبعتنی کته ما تابعداری کول غواړي فلا تسالنی ما نه به تاسو نه کې ان شین یو شی بارکی حتا احدث لك منه ذکر تر دې پورې چې ز بیان کوم تا د پاره د هغې نه ذکرن څه جواب زب خپل دغه خبره جواب کوم.
او زه به خپل تفصیل کوم. ستا سوال ته ضرورت نه. فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينه، دواړه روان شو. اوس دواړه پیغمبران روان شو د پاره د اشاعت د دین، د الله دین خلکو ته رسي. نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام د دین په اشاعت کې روان دي او هم د تعلم سلسله ده. فانطلقا دوار روان شول. تسنیه زکه ویلې ده چې یو خضر دی بل موسی، یو شاتنی واپس وطن ته لاړو. خو دې ځه پوری راغلی نو بس موسی علی السلام خپل او شاګردې ته شروع وکړه. حتی اذا رکبا فی السفینه، تر دې چې دواړه سوار شول په کشته کې. خرقها، ما کشته موسی علی السلام سورای کړه. قال موسی علیہ السلام ورته وی اخرقتها، سورای دې کړه دا کشته له تغرق اهلها، چې غرق کې دې هغه مالکانو دې کې چې کوم سورلې دا خو ته سورلې غرقې. لقد جئت شیئا امرا، اهلها معنا وسیدون کی دې کې چې څوک وسی یعنی سورلې دا بوست غرقه کې. لقد جئت شیئا امرا، تارا تو لکړې یو کار ته امرن چې ناشنا ده. کشته کې سوار شو. کشته چې سمندر من تورشه د موسی علی السلام الته خضر علی السلام الته تبر شته شو کته د منس کې او تختې تډا زور کې. کشته چې کله د منس کې تخته ماته شونه کې به وبره فوټ کېږي او بچ په کشته کې لاندې راو فوټ کېږي نو به کشته کې وبچ جمع شو غرقېږي کنه. و چې څنګه تخته ما تکړه سورې پکې جوړ شو، موسی علیہ السلام بالفور اعتراض وکړي. ورته وایي چې ته خو د دې د سورلې غرقې ناشنا کار دی وکړي. وګوره طالبہ نو دا کشته خو غرق نه شو کنه، حالانکه موسی علیہ السلام اعتراض هم وکړي او کشته خو غرق نه شو. ولې غرق نه شو؟ ټیک ده چې کشته خو سوریم شو او قانون مزداد چوبو پکې راو خټ کیږي په کار د غرق شي غرق ځکه نه شو. دا د خضر علیه السلام معجزه وا چې کشته سوریم شي لاندې ماتم شي. اوس د عقل تقاضا ده د چوبو پکې راو خټي او په کې نه را پورته کیږي نه غرقي. معجزه. او په حدیث کې راغلی وای دوی چې کشته کې کېناسته نو د کشتیبان کم مان کې او چې مالکان شو او دې نه کرام ونخسته. استاد جی ګاډي تر خطلې نو استاد جی نو څوک را نه اخلي کنه. دا یو خلکو په جن چې دا خو دې علاقه پیغمبر دی او دا یو ملما دی نو کراته نه وانه خسته. نو موسی علی السلام څخه شدت هم کوي چې دغه څخه خلک موږ نه کرانه اخلي ته ورته کشته ماته. او په حدیث کې دا راغلي دي دوی چې کله کشته کې کېناسته نو په دې وخت کې یو چرچانه راغله مرغې د کشته په دې غاړي باندې په دې کېناسته په دې ځای او سمندر ته خلک کوزه کړو ټنګې په وبو کې خود او به وسکلې چې ټنګې را پورته کړنو دې ټنګې پوري وبنه خته ویل کلم داوا. خضر علیہ الصلوۃ والسلام موسی علیہ السلام ته وای اے موسی علیہ السلام زما استاد د ټولي دنیا د خلکو علمونه چرواخلې د الله د علم په نسبت سره داسې حیثیت دی لکه د دې مرغۍ د ټونګي د لوندواله د سمندر ته د دې لوندواله دی وبو څومره حیثیت سمندر ته هیڅ. نو زموږ د ټولو خلکو علمونه د الله علم ته څه دي هیڅ. مفسرین کرام چې موسی علیہ السلام دا سوال په خضر علیہ السلام کوي چې تا کشته سورای کړو خلق بغیر کی وای موسی علیہ السلام په خپل تیر شو حالات سوچونه کې کړه نه د اعتراض بیان کاوه. دته تیر شو حالات کې خمدا سي واقع راغلی و دې چې کله ماشومو مور په صندوق کې واچو او صندوق کې سمندر ته خطا کې
نو دې خورکوټه مشوم صندوق کې پروت او سمندر ته مور گزار کې نو هغه صندوق کې چې دې پروت نو سمندر کې چا وساتلو الله او اوس خضر علی السلام ته وی چې کشته دې ما تکړه خلق بغرق نو ترب غرق نکړي الله ساتون کې دې حافظ دې بس اوس بند کشته ساتون کې الله ای قال خضر علیہ السلام ورته فرمایل علم قول ما نو ویلی تا ته انک لن تستطيع معي صبر استاوس نشتا زما سره د صبر قال موسی علیہ السلام ورته الا تو اخذنی ما منی صاحب ما نسیت پاچ ما نه هیر شو او یجما نه هیر شو ما خیل نو ولا ترهقنی ما چوا من امری په خپل کار کې اوسرن پتنګ سیا کې ما سره سختی مکو فانطلقا بیانو دوار روان شول حتی اذا لقیا غلاما تر دې چې د مخامخ ملاقات شو یو لک سره فقتله نو خضر علیہ السلام هغه غلام او الک چې قتل کوي وجلو قال موسی علیہ السلام ورته اقتلت نفسا زکیه تاوجلو نفس یا پاک دې بغیر نفسن په غیر د بدلې د نفس نه قصاص کو په حق نو لقد جئت شيئا نكرا یقینا تراتلو کړي او کار ته چې نکرن ډیر بد ده اپاس کشته ما تولو خبره دومره بد نه ونه عمران ویلو او دلته خوشمړې منستراغه نکرانی ویلې نو عمران معنا صرف ناشنا نکرن معنا بد ډیر بد کار دی وکي خضر علیہ الصلوۃ والسلام چې لار کې روانونه یو ماشوم قتل کې دا ماشوم څوک نزنی مفسرین وایي چې دا یو صغیر لکو ها بالکل ماشوم او یګوري ورستنه معلومیږي چې نفسن زکیتن پاک نفسو نو ماشومان زکی کنه ګنا نه پاکي او غلام ویل کېږي الګ دیم قول د مفسرین نه ده چې نه دا غلام نو ماشوم بلکې دا غلام دا یو غټ سړیو لکه دا قول د حسن بصری رحمت الله علیه ده او تفسیری سمرقندی را نقل کړی دی وی کان رجلن قاطع الطريق اسمه جیسر ماوردیم د لیکلی وای دا یو سړی قطع طریقو جیسر نه مېلو سراج المریم د لیکلی وی غټ سړیو اوس کته چې د ته خوده ځکه غلام ویلې شوی نو غلام خلق ته وای کنه ماشوم ته وای نو بیا مو مفسرین کرام لیکلي دي چې نه د غلام اطلاق چې دی واجب په ماشوم نه کیږي بلکې عرب د غلام اطلاق په ځوانم کوي تاسو ته ان شاء الله مشکات کې دا حدیث راشد معراج په واقع کې چې کله موسی علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی الله علیه وسلم سره معراج کې ملاقات او شپږم اسمان کې نو الته موسی علیہ الصلوۃ والسلام زمنګ نبی ته ویلی دي چې دا غلام دی چې دې ډېر رحمت خاوند دی رسول الله ته ویلی دا غلام دی حالانکه هغه معراج واقع کې چې رسول الله برتونو دا نبی اسلام عمر 250 کالو انته غلام ورته ویل کړه مشکات کې حدیث دی دا رقم ته امام ابن ثعلبه دا یو سړی راغی وصل د رسول الله تاسو کول خلکو ته وي ايكم فی محمد بن عبد المطلب یلکه دا محمد پتا شو چې څوک دی علیه السلام نو چا ورته ویلی حاصل غلام دا غلام دی کنه نو سړی راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته السلام علیک یا غلام اوس دا امام ابن ثعلبه چې کوم وخت راغله رسول الله سره ملاقات شوه او سلام ورته کړي دی وخت د رسول الله عمر شپې تکالو نو معلومیږي چې د غلام اطلاق په غټانوم کیږي په ځوانانوم کیږي بلکې په مشرانوم کیږي
خلاصه دا شول چې ځینې روایتو کې وایي چې ماشوم ځنه کې وایي چې دا غټ سړی و. خو امام سرخسی رحمه الله مبسوط کې یو محاکمه کړي طالب جانا عجیبه محاکمه کړي. وای محاکمه به دسی وکړو چې اصلا کې دا ماشوم چې دا په اعتبار د عمر سره صغیرو خو په اعتبار د عقل سره بالغو. هغه زمانہ کې به بلوغ په عقل سره چې کوم ماشوم به خيارو نو هغه ته به څه ویلې بالغ دی. نو دا صغیر دی عمرن سنن او ک بالغ دی عقلن. فست محاکمه کړي دا خو هم نشو لکه چې خریجان سوبی دی سنن او بالغ دی عقلن. دا محاکمه شو. او حدیث کې دا راغلی دي چې دا ماشوم خضر علیہ السلام راونی ولو. مختلف روایت کې بعضو کې وایي چې دا سری ورته بالکل غوڅ کې او ځنه کې وایي چې دا سمکه باندې راخطا کې او سمکه سره داسي چکنی کې. او یو حدیث مشکات کې بل دی ای کې دا سره غلي دي چې رسول الله فرمای کوم غلام چې خضر علیہ السلام قتل کړو تبع کافرن. تبع نو ګوره طالبہ دې حدیث تاسو ترجمه تاسو ونه کوي چې کوم غلام چې خضر علیہ السلام قتل کړو تبع کافرن دا پیدایشي کافرو نسمانه بنه کې لکه به در باندې اشکال پیدا شي چې توې چې ماشوم پیدایشي کافرو. نو الته حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام فرمایي کل مولود یولد علی الفطرة الاسلام. ماشوم خو په فطرت اسلام پیدا کیږي ولته تبع کافرن. نادای داس ترجمه کوا چې کم ماشوم خضر قتل کړو تبع کافرن دا معنا مهر زده کافرو. تبع کافرن څه معنا مهر زده کافرو. قالو ویلی خضر علیہ الصلوۃ والسلام الم اقول لك ما تنو ویلی انك لن تستطيع معي صبرا استاوس نشتا زما سره د صبر. قال ویلی موسی علیہ السلام انسان تو کا کبه می تپوس کې ستان ان شین دیو شی بارا کې بعد دین ورستو فلا تصاحبني بما مرګره کو ځان سره دی قد بلغتا یقینا نو برسیت ملذنا زماد ملذن نزمال طرفنا عذرا نوذرتا بس زمنګ چې عذر به ختم شي. فانطلقا بیا دوړ روان شو حتی اذا اتیا اهل قريه استطعما اهلها. دوړ راغلی یو کلیتا نو دا کلینوم انطاکیه خلی او ځنی وی الیا استطعما طلب د خوراکو کې دی دوړو اهلها دای وسیدونکو نه اکلی خلکو ته ویل الکه موږ دوه مسافر یو موږ له روټه راوړی او هغه دونه بخیل کنجوس خلکو فابو او انکار وکي ان یضيفوهما چې ملمستیا ورکی دي دواړو ته. استطعام او ضیافت چې د یوې روټۍ نسبت کوروالا ته وشي چې د روټۍ نسبت ملمه ته وشي استطعام دی چې د کوروالا ته نسبت وشي ضیافت دی. نو گویا کنده یو روټۍ د خو په نسبت کې فرق دی چې ملمت یې واخلې چې ضیف ته واخلې مهمان ته واخلې نو استطعام دی چې میزبان ته واخلې ضیافت دی. فوجدا فیها ومندل دی دواړو په دې کلی کې جدارن دیوال یریدو چې هغه غوښته. نو یریدو اراده خو په زلو خورو کې راځي دلته یریدو معنا مایل کېده دا سیو دیوال یریدو ان قدوا شمایلو نړی دوتا مایل چشته طالبہ نړی دوتا کوګ دیوالو. فاقامه خضر علیہ السلام دیوال ودرولو. نزنی وی چې لاس پیکش کې د معجزې په دور نیکش نو وی چې نسمه راوران کې به ودرولو. قال ویلی ورته خضر علیہ السلام موسی علیہ السلام ورته وی لو شئت لاتخذت علیه اجرا. وی کدی خو خشه خطاب اخسته په دې منځ مزدوری
وګوره دا کنجوس خلک دي، بخیلان دي، مونږ ته خو روټه هم را نکړه او تور دیوالونه افضل سمفته کې ودره. نو دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام بل اعتراض وکړي. مفسرین کرام وایي چې دا دوه اعتراضونه چې ورسته وسوکړه، یو مخ کې او دا موسی علیہ السلام په خپل تیر شو حالاتو کې سوچ کړي نه، د اعتراضونه به نه کول. مخ کې اعتراض دا وکړي چې خضر علیہ السلام کله معصوم قتل کې دی، ورته وی چې تا پاک معصوم قتل. نو ګور موسی علیہ السلام چې مصر کې غرمه ټیم کې راوتلو، کپتی نو وجله یو څوک سره دغه کار نو کړي. دا بل اعتراض وکړي چې وی ګوره تدل تمفتو کې دیوال ودره اجر مزدوری ول نه اخلي. موسی علیہ السلام په خپل حالاتو تیر شو سوچ کړي وي چې دې کله مدین ته تلو د شعیب علیہ السلام لورګانو ته اكوی نو براوي استیو غړي بيزي ورته وبکړي، هغه نه مزدوری اخستا اني اخستا کنه. حتی کہ شعیب علیہ السلام کور کې روټي هم نه خړله، ویاسه نه چې دا روټي دي اجرت دې دغه د خدمت او موږ په خدمتونو باندې چاته وکړو پیسې نه اخلو. مطلب دا دی چې نه دا کار ما الله د پاره کړی دی. قال ویل خضر علیہ السلام هذا فراق بیني و بینک، دا جدائی د زموستا منس بس پورا شنو زموستا ټیم پورا شو، نور دې مدرسې نه اخراجو ما دغه شرطونه دې ټول مات. ابو داؤد شریف کې حدیث ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی و وی الله پاک دی په موسی علیہ السلام باندې رحم وکي. کچری د خضر علیہ الصلوۃ والسلام نه ډیر تاسو نه کوله، نو موږ ته د خضر علیہ الصلوۃ والسلام ډیر عجب العجائب ښکار شي وي، نور عجایبات په هم د کتلی وي. خو موسی علیہ السلام پسې بس تلوار سره پښتنه کولی، نو هغه عجایبات موږ ته د درې ښکار شو، نور پکې ښکار نه شو. ولی کده د نور عجایبات هم ښکار شي وي، نو الله به موږ ته د قصه به قران کې را نقل کړي، نو ډیر ناشنا حالات به موږ اوریدلی وي. سونا بیو کبی تاویل ما لم تستطيع عليه صبر. اوس خضر علیہ السلام شروع کیږي او د خپل تیر شو کارونو هغه حقیقت ورته بیانای. او زر دې خبر بدر کم په حقیقت ته چې ستا وسنو پای باندې صبر کولو. اما سفینه تو هرچ کشته یو ان کشته چې د موسی علیہ السلام خضر علیہ السلام سورې کړي و او فکانت مساکینا، دا کشته خو څو مسکینانو دا څو کس مسکینانو په شریکه کشته چلاواله او نه مزدوری اخستا. یعملون فی البحر، او مزدوری کولا په دې سمندر کې. او فارت تو خضر علیہ السلام ما اراده وکړه انا عیبا چې دا عیب جن کما ولی عیب جن کولا. وکانه وراءهم زکه چې مخ کې دلته یو ملکون یو باچاو یا خود کل سفینه غصبا، هغه بنی ولا هر کشته غصبن په بیګار سره، هغه کشته بیګارولی. لکه په خاصه معنا کې د حکومتونو به یو دم گاډي بیګارول، یو لین گاډي په ټول بشار. نو دلته مخ کې چې یو باچا دی وای یاخذ كل سفینه سره قید ولګوا، یاخذ كل سفینه سالمه، روغی کشته به بیګارولی. نو باچا روغی کشته بیګارولی، نو ما ورته دلګه سورې کړل چې زه خدا به بیګار نه کی چې ولکه د خو ماته ده نیکی او تخته ماته شوی ده، نو د دې غریبانو د مزدوری به ورځ به خراب نشي. نو ګوره دې کې حقیقت جدا راوته چې دا خود خضر علیہ السلام دی کشته والا سره نیکی کوله، خېګړه کوله. او مفسرین کرام وایي دا باچا چې دا کشته بیګاراولې وای دا رومبه باچاو چې په دې سمندر کې فساد درې ایستلو، پر دې کشته بیګاروا لکه په وچه کې چړمبه فساد قابل کړو، نو سمندر کې چړمبه فساد دی باچا شروع کړو. هغه د وچه مفسد او د لندې مفسدو. خو دې کې یو نکته یاد ساتئ
د کشتۍ دا ماتول چي دي دا ګوري خالص نقصان دی کنه دی نو دی وجنه الته فاراتو متکلم څنګه ویل ده نسبت ټول ځان ته کړي دي لکه د کشتۍ ماتول خلق غرقول دا ټول د نقصان خبره ده د نقصان ده چیز نسبت الله ته کېدلای نشي وعمل غلام هر چه حقال کو فکانا بواه مؤمنین د مور پلار مؤمنانو فخشینا منګ ویریدلو ايرهقهما شو بور زید امور پلار لره د الک بو ګرځي مور د دوړو لره د مور پلار لره تو یانو کفرام سرکشي او کفر کې د الک بد خپل مور پلار د کفر د سرکشي سبب نشي دا وجه دی کنه کله کله یو مور پلار د خپل بچی نه متاثر شي بچي بيدین نو مور پلار مسر غریبانان بيدینی قبول کړي د بچی نه شفقتي خپکول شي نه فاردنا ان يبدلهما ربهما نو اراده وکړه منګه چې بدل کی ور کی دي دواړو طرف د دوی خیر منه غره د دې بچینا زکاتن په پاکوالي کې واقرب رحمن او زیات ان نزدې پاغه مهرباني او پرهم کې زه خو کدا زوی نه دینه بالا پاکي او بل بچي ور کې دنه پاکي او دنه ډیر مهرباني او رښتیام د څه وشو حدیث پاک راغلی دی دغه مورپلار چې دا قادر علی السلام ورته دا زوی مړ کې د دې دوانو نبی الله پاک روسته یو لور پیدا کړه او د هغه لور په نسل کې 12 پیغمبران راغله 12 پیغمبران او ګوره طالبہ د دې غلام وجل چې و دا من وجه خیر او من وجه شر من وجه خیر دسیو چې مور پلار د کفر نه بچ شو خو من وجه شر دسیو چې وینه توي شو کنه نو فاردنا متکلم څنګه ویل دا متکلم څنګه پدی ویل دا چې د دې الک په قتل کې چې د کوم خیر نسبت ته الله ته وکا کوم د شر نسبت ته بد خضر علیہ السلام ته وکا وعمل جدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه هر چه دیوالو او د یو دوه لکانو چې یتیمانو په دې خار کې امام قرطبي ویا دوه یتیمان لکانو یو اسرم نو مې بل سریم سواد سره وکانه تحته کنز لهما ولاندې د دیوالنا خزانه د دې دواړو دې دواړو لکانو خزانه وا په دری ورته پاتې و وکانا ابوهما صالحا او مور پلار د دې دوړو یتیمانو صالحا نیکان خلق و فاراد ربک نو اراده وکړه ستاره به ایبلغا چې دا دوړو ورسي اشدهما ځانې خپلتا او استخرجا کنزهما او باسی ورته خزانه د دوی رحمتن من ربک دا رحمت استاد رب د طرفنا طالب دې عبارت کی سوچ کوا وې دې دیوال لاندې خزانه وا نو کدا دیوال پریوته وي خدا خزانه به خلکو تعالی کړې وي کنه نو الله پاک خضر علیہ السلام ته دا خبره وحی کړه چې دا دیوال ودروا چې د یتیمانو د خزانه محفوظه پاتې شي خو وکانه ابوهما صالحا د دې جملې څه مطلب دی چې د یتیمانو مورپلار نیکانو ګوره طالب دا وکانه ابوهما کې دا واو په معنا د از تعلیلیه سره دی واو په معنا د از تعلیلیه دا جمله د مخ کی خبره علت ته څنګه علت ته طالبہ تفصیل منځان پوي کا خضر علیہ الصلوۃ والسلام په دې ټول خار کې د دو یتیمانو د مال حفاظت کوي خضر علیہ السلام په دې خار کې او بڑی لوی کلو کنه د دو یتیمانو د مال شیو کې حفاظت یې وکي چې دیواله ورته وران کې وېدرو
نو سوال پیدا شو چې په دې خار کې خو ډېر نور یتیمان مو، نو چې نور یتیمان مو، نور مظلومان مو، نو د دې دوه یتیمانو د مال حفاظت چې کو خضر علیہ السلام، موسی علیہ السلام، نو ډېر یتیمان به د علاقه کې و د نور حفاظت هم کړی وای کنه. دې دوه حفاظت ولی وکي تخصیص څه وجوه وکانه ابوهما صالحا د علت شو. دې دوه یتیمانو د مال حفاظت زکه وکي چې اس کان ابوهما صالحا، دوی مور پلار نه کان وو. مور پلار نه کان څه معنا؟ مور پلار مسلمانانو، مور پلار. او ګوري قانون دا دی مولوی صاحب، زموږ فقه مسلم دا ده چې وړو کې بچي صغیر بچي دا به تابع وي د خیر الابوین. صغیر بچي به تابع دي چي وسی ورکوټه ماشوم بچي د مور پلار تابع دي. کوم مور پلار مسلمانان نه ته به د 2 ورځې ماشوم ته د مسلمان پسترګه ګوري، او کچې ته یو مور پلار کافرانه ته به د 2 ورځې ماشوم ته د کافر پسترګه ګوري. نو سیده کنه دا نو بچي په دین کې د چا تابع دي؟ د مونږ. اوس د دې دوه یتیمانو مور پلار مسلمانانو، اوس دغه یتیمانو ته منګه هم د دې وجنه مسلمانانو په سترګه ګورو چې د دې مور پلار شي دي مسلمانان، او د مسلمان د مال حفاظت په بل مسلمان څنګه دی؟ لازم دی. ذکر د دې دوړو د مال حفاظت خضر علیہ السلام او موسی علیہ السلام کې د نور یتیمانو د خار کې خبري یتیمانو د دې دوړو د مال حفاظت ولی وکي چې اذ کان ابوهما صالحا، مور پلار مسلمانانو نه کانو، او چې کله مور پلار مسلمانانو نو دا بچي هم د پلار په حکم کې شو مسلمان، نو د یتیمان هم شو الحکمانه مسلمانان، او د مسلمان د مال حفاظت په بل مسلمان څنګه دی؟ دغه مطلب دی. ګوره دا به د مخکې خبره د پاره چي دی علت دی. فاراد ربک، اوس د دیوال ودرول او د مسلمان د مال حفاظت ساتل د خالص خیر دی. نو ځکه فاراد ربک نسبت چاته وکي؟ رب ته وکي. لکه د خیر نسبت چاته کیږي؟ الله. اوس خضر علیہ الصلوۃ والسلام ناشنا کارونه کول، نو خلکو بدین استدلال پیش کولو چې جی بس دا خو تصرفات الهیه ور سره دیو. ناشنا کارونه کول معلومیږي چې د سره د اولوہیت څخه برخه ده. د دې ټول خبرو جواب خضر علیہ السلام په دې الفاظو سره کوي، وما فعلته عن امري، مان دې کړه دا کار عن امري په خپل اختیار سره. یعنی دا څه می چې کړی دي خضر علیہ السلام موسی علیہ السلام ته وایي چې دا څه می کړی دي دا ما په خپل اختیار دا کارونه نه دي کړی، بلکې دا د چا؟ د الله په امر باندې. نو دې کې څه اشاره شو؟ دې کې دې ته اشاره شو چې خضر علیہ السلام نه متصرف او نه عالم الغیب. خضر علیہ السلام نه متصرف نه عالم الغیب، ځکه چې دا یو کار هم دی ما په خپل اختیار نه دی کړی. علم ان خضر ما کان متصرفا ولا عالما بالغیب، دې کول دا نه متصرف او نه عالم بالغیب. ذالک تاویل ما لم تستطع علیه الصبر، څورته وی و دا تعبیر او حقیقت دا هغه دی چې لم تستطع استاوس نو په دې باندې صبرند صبر. موسی علیہ السلام ته وی دا هغه خبرې وی چې تا په صبر کولای نشو او په ما باندې اعتراضونه کول. ذالک تاویل ما لم تستطع، قاری صاحب دلته وی تستطع تی حذف کړی دا او مخکې براتله تستطيع، دلته خو تی په کې حذف شو، نو چې دلته تی ور سره لولي تستطيع، نو په تستطيع کې ثقل دی او تستطيع او په دې کې تخفیف دی، یو حرف ته کم شو. دلته دا تی حذف کړي، حرف کم کړي، تلفظ په دې کلمه باندې د تخفیف په تلفظ کې ولې راغی؟ دا ځکه چې د دین مخ کې چې موسی علی السلام ته خضر علی السلام بیان نو کړي، نو هغه خبرې موسی علی السلام نه پټي وي، نو پاغه باندې ثقيل وي، نو الفاظ هم ورته ثقيل راتله. شکل خضر علی السلام د تفصیل نه ورستو خبرې ښکارا شولې، نو د موسی علی السلام ته مشکل چې د سره اشکالونه هغه حل شو، تخفیف راغی، لفظ کې مرب ورته تخفیف راوستو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. دا بل واقع ذی القرنین ده، او دا هم دیو بلی شبه جواب ده.
مشرکانو به ذوالقرنین په حالات باندې استدلال پیش کړو. وې ذوالقرنین مشرق ته تللی او مغرب ته تللی دی او شمال ته تللی دی، دومره لوی سفرونه کړي، نو دا خو ناشنا کارونه دي کړي، معلومیږي د سره تصرفات الهیه وو. الله بدل ته د قصه ذکر کی چې نا ذوالقرنین محتاج بندو، پاس باب غختلو کې الله ته محتاج وو، د ټول سفر کې چې څه کړي دا ټول حالاتو کې الله ته محتاج بندو، او څوک چې محتاج الہ نشي دی. ذوالقرنین دا دلته چې قران کوم ذوالقرنین یاد کړی دی دا مسلمان دی، د خپل نوم دی اسکندر فارسی رومی، او د دې اسکندر باچا چې ذوالقرنین ورته وای د وزیر خضر علی السلام، نو ځکه د خضر علی السلام قصې په سیدېستی د قصه راوړه ای وزیرو دی باچا، او د اسکندر دا مسلمانو د ابراهیم علیه السلام سره حجم کړو، بیت الله ته تلو. دا یو بل اسکندر مشته طالبہ، یو بل اسکندر په نوم دی، یو باچا دی اسکندر ابن قلیس المقدونی الیونانی. دا بل اسکندر چې زیوس نو مخلم دا مشرکو، او د وزیر ارسطو د منطقینو نیکه. او تفسیر روح المانی لیکلی دی چې د دې دوه اسکندرانو منځ کې 2000 کاله منځ کې فاصله و، او تفسیری قاسمی لیکلی دی چې نه 1400 کاله فاصله و. او قران چې کوم اسکندر یادې چې ذوالقرنین ورته وي دا مسلمان دی. خضر علیہ السلام د سره په بچی کې وزارت لرلو، دته ذوالقرنین ولی وي. امام قرطبی د ذوالقرنین د وجې د تسمیه د پر 19 اقوال ذکر کړی دي، یو کم شل. پدې کې راجح قول دی ذوالقرنین په زمانہ کې پاغه وخت کې دوی یو لوی حکومتونه و، یو ته روم ویل بلته فارس، او پروم او فارس داړو باندې ذوالقرنین بچی چلولا. لکه مخکې موږ ویلو چې په ټوله دنیا باندې بچی څلورو کسانو کړي، یو کس ذوالقرنین دی. ار کله چې ذوالقرنین پر روم او فارس داړو باندې حکومت چلولې، دا لوی امپراتوري حکومتونه و. داسې مثال ورکړه کله د اوس وختو کې څوک داسې پیدا شي چې هم روس او امریکا باندې بچي و چلے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، تاسو کې ستانه پیغمبره په بار د ذوالقرنین کې قل تو ورته یا ساتلو علیکم زرد سبول ولم بیان بکم تاسو ته منه ددنا ذکرن څه خبرې د نصيحت. ان مكننا له فی الارض، یقینا الله موږ ورکړو د تا واس پزمکه باندې، واتیناه من کل شیء سببا، ورکړو موږ د تا من کل شیء د هر شي نه سببنا، سامان د ضرورت، څومره چې د ضرورت سامان ته د ضرورت هم ورکړو. نزل قرنین وګوري الله وی ان مكننا له فی الارض، دا قدرت ما زمکه کې ورکړو. واتیناه من کل شیء سببا، دا ضرورت او سامانونه ما ورکړیو. نو چې الله ورکړیو خو معلومیږي محتاج دی کنه، نو یو محتاج سړی کله الہ کېږي شي. او د آیات ساتي خضر چې دی ذوالقرنین 3 سفر کړی. اول سفر مغرب طرف ته کړی دی، مغرب کې فارس او روم او لیډیا بحر اسود تقریبا 1400 میله د مغرب طرف ته فاصله و، د پکې سفر کړی.
1400 میله فاصله. دویم سفر چې دی به مشرق ته کړی دی، مرخاته طرف ته. مرخاته طرف ته عجیب کلیو، مکران او بلخ او ای کې څه خلق وسیدل، بالکل وحشي خلق، ګدروسیاو، لکړیاو، جیب جیب نمونه مفسرون لیکلي. او دریم سفر چې دی شام شمال طرف ته کړی دی. د شمال طرف ته چې دی ا طرف ته چې کوم خضر علیہ السلام سمندرو، بحر اسود، بحر اطلسي، الته څه قومونه و. قومونه مشهور هغه وخت کې کاسپین، کاکیشیا، او د سره په خبرو نه پوهېده، داسې عجیبه غونې شړې ژبې ویله. ندري سفر یې کړی ښه. یو سفر نه دی کړی چې هغه جنوب طرف ته. د جنوب طرف ته سفر ولې نه دی کړی؟ جنوب طرف ته سفر ځکه نه وکړی چې دی عاجز شو، بس نو خدا قدل ټیم نسی، او بیا وې ځکه دی جنوب طرف ته سفر ونه کې چې الته آبادی نه وي په هغه وخت کې. نو دی خو د دعوت لپاره ته نو چې آبادی نه یو خلک نه شي کې صرف چکر په نه والي. فاتبع سببا، روان شلو پلار د مغرب طرف ته. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، تر دې چې ورسېدلو زید پریوتلو دنمر ته. الته والا قوغه کې خلک وو، لیډیا ورته ویلي. وجدها ومندلون مر تغربو چې پریوتلو فی عین حمیاتن، په یو چینه کې چې تور چینه وا. ننمر په تور چینه کې پریوتو. د چینه مطلب دا نه دی چې ایمنګ تاسو د ابو چینه، الته مطلب د ابو د توري چینه نه مطلب چې سمندر دی، ایت بحر اسود وای، یو تور سمندر وای کې د انور پریوتو. خو دې دا مطلب هم نه دی چې د انور په دی ابو کې رښتیا څغوبېدو. دا په ظاهر د نظر لکه موږ تاسو چې د انور ته اوس ګورو نو موږ یو پاغره کې پریوتو، نو دې خدا مطلب نه دی چې دې غره کې د نن عمدل ته څخخ شو. نظم د سترګو نه دی غره پنا کې، نو د انور د ذوالقرنین د سترګو نه دی سمندر پنا کې. دا خبره زکه کو چې مرخو د زمکه نه یو سل شپک شپیته چند غټ دی، هبه څنګه پس مکه کې نه نوتو او په سمندر کې ورک شو. ووجد عندها قوما، وی مندلو آلتا یو قوم. نو قلنا الله وی منگ ورطا ویلی یا ذوالقرنین، ای ذوالقرنین. اوس الله څنګه ورته ویلی؟ ذوالقرنین نبیو کو ولیو، نو راجحه خبره دا ده چې دی ولی والله. نو قلنا به په طریقې د الهام سره شي، قلنا په طریقې د الهام، ځکه چې نبی خو نو چې وحی ورته کېده، موږ ورته ویلې په طریقې د الهام سره. اما ان تعذب، یا خو دې خلکو ته عذاب ورکوي، مان تتخذ فیهم حسنا، یو نصاب دوی کې خلاره. قال ویل ذوالقرنین وی اما من ظلم، هرغه چا چې ظلم کړی وي. روح المانی لیکلی دي چې ظلم نه مطلب ظلم عظیم دی چې شرک دی. فسوف نعذبه، زر دې موږ به عذاب او سزا ورکو. ثم يرد الى ربه، بیا به وګرځولې شرک ته، فيعذبه عذابا نکرا، نو الله به عذاب ورکړي د عذاب سخت. و اما من امن، چا چې ایمان راوړي وي عمل کړی په نیک، فله جزاء ان الحسنى، د لپاره به وي هغه جزاء خسته بدله ورته ملاوي شي. وسنقول له من امرنا، او موږ به وایو د لپاره په خپل کار کې یسرن اسانتیا، موږ به مو سره اسانتیا کو. نو رښتیا هم د څه وشو چې څوک به مسلمان شو، هغه ذوالقرنین سره په فوج کې داخل شو، او چې څوک به کافرونو به قتل کې. سفر د مغرب ختم شو. ثم اتبع سببا، بیا روان شو خپل په بل لار مشرق طرف ته. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، چې ورسېدلو زید خطلو دنمر، وجد وی مندلون مرته تر چې را خطلو والا قوم، په یو قوم باندې، یو عجیب قوم دی، مکران ورته وي، بالغ وحشیانو بيخي. لم نجعل لهم، موږ نو ګرځولې دوی د پاره من دونها سوا دنمر نه سترن سپرده. عجیب خلق وو، دنمر نه سوای څه پرده نه و. ال تنمر را خطو ونینو بوټي دا شان نه کېده، خلق سورنګانو کې وسېده، ازمکه کې حقیقت شی وهلیو تا خانه.
سورنګانو کې وسیدو او ځنې لاوي چې بربنده وو جامې نه پیژاندې زناور نشو وحشیان شو کنه جامې مامې نه پیژاندې سورنګانو کې واتاونه نه واتو لکه سیم سورو غوندې غرونه نه ونی نه وي کذالک د کذالک دا معنا چې فعامل معهم مثل ما عامل باصحاب المغرب دوی سره هم دغه شکارو کې کم کاری چې مغرب والا سره وکي څوک مؤمنانو فوج کې داخل کړو څوک کافرو قتل کړ الله وی وقد احطنا بما لديه یقینا را ګر کړي موږ بما لديه هغه څه چې د سره و خبران په علم خپل کې د سره چې کوم سامانونه او غلا وي زمونږ په علم کې ډیر قوي سامانونه ور سره و سمات با سببا اوس مشرق طرف ته وي شمال طرف ته روانيږي بیا روان شلو په خپل لار باندې حتی اذا بلغ چور شلو بین صدین من د غرونو ته وجد ومندلو من دونهما نزدید د غرونو سره قومن یو قوم لا یکادون نو نزدې يفقهون چې پوشي قولا په وینا او خبره باندې ناشنا خبرې کولې مولې چې څوک سره خبره نه پېده چې دا لا کومه جواب وي قالو دی خلقو ویلې یا ذل قرنین سوال پیدا کیږي چې په خبره نه پېده نو به ورته څنګه ویلې وای دا په واسطه د ترجمان سره په واسطه د چا سره ترجمان پکیو اگر هغه ذل قرنین ته پیشنهاد کوي ورته وي ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض یاجوج و ماجوج دا فساد پزماکه کې اچي دا خلق نه یاجوج و ماجوج نه تنگ شوی وو یاجوج و ماجوج دا کم خلق چې یاجوج و ماجوج نه تنگ شوی وو شمال طرف خلق معلومیږي د یاجوج و ماجوج ساده اق شمال طرف ته دی ترڅ پختنه کې د صد ذل قرنین یا کوم دیواله چې د یاجوج ماجوج تواله د دنیا په کوم طرف کې دي شمال طرف کې دي روسیان او چینایان او دانو رنډیوالانه دا اوسم د مقدمه الجيش دی اخر کې چې راوځي د مقدمه الجيش دی و یاجوج او ماجوج چې د مفسدون فی الارض فساد پزماکه کې چي فهل نجعل لك آیا موږ مقرر کوتا د پاره خرجن خرچو سرمایا حالا پدی انت جل بیننا چې ته جوړ کېږم منځ کې دوی په من کې صد دنیا دیواله دوی ذل قرنین ته چې وکړه چې د سره خوري غټ اصلي سامانونه دي نو دی خلکو ورته خپل مشکل پیش کې ویل دغه طرف نه یجوج ماجوج په موږ راوځي سی بهونی او فسرونه او بوټي او انسانان هم حتی کې تخته خوریا نو ته موږ ته دیوال جوړ کا یاجوج او ماجوج دیته مولیسیا په یورپی اصطلاح کې اوسم گاګلیګاګ وای د یورپ په اصطلاح کې دیته گاګلیګاګ وای او دا خلک چې د یافس ابن نوح د نوح علیه السلام د یافس سوی په نسل کې دا خلک دي او روسیان چینایان تاتاریان ترکیان دا اوس مولیسیا د دې خلکو سلسله نسب یافس ابن نوح ته رسیږي او یاجوج او ماجوج هم تربوران دي خودی خلکو دا کوم ځای کې دی یاجوج او ماجوج نو پدې کې د رب العالمین حکمت دی او بس اوس دنیا کې داسې نشي کېدلی چې څوک د دې کشف وکړي چې پلان کې ځای کې دا دیوال دی خود دې معنی دا نه دی چې خلک د دې کشف نشي کولای نه دا بنئ ځکه مولوی صاحب چې د دنیا کې ډېری جزيري بهيري دي چې اوسم دي لوی طاقتونه چې ځان ته وي د ظاهر په حساب د ساينس ټیکنالوژي غوي وي چې موږ تر اوسه پورې انکشافات نه دي تر سره شوي اوسم ډېری جزيري دي چې موږ په کې څه معلومات نه لرو او ډېری بهيري دي موږ معلومات نه لرو نو موږ یې چلکه خدغه یجوج ماجوج چې کوم دیوال نه په لوي سر دي دام په کې هغه زیاده چې تاسو ته معلومات نه لرئ مولوی سي د دنیا کې د امریکانو چې راوتلې دي دا خو څه نه ده د دې ټول واتله زره کاله بنه کېږي چې خبره چي د دې ایجاد شوی دی دنیا ته انکشاف شوی دی نه مخکې چا پیژاندم ورستو خلکو ته کار شول چې امریکا یو بر اعظم دی یو ملک دی دنیا کې شته نو دغه رقم دا هم اوسه پوری پټ دي نو دی خلکو ذل قرنین ته ویل چې را د یجوج ماجوج نه مونږ تنګیو یجوج ماجوج دا بالکل د انسانانو د جنس نه دي او د نوح علیه السلام په اولاد کې دي مکلف دي اوس دا چې څنګه خلق دي
نو دې بارکه د جلالین شریف په حاشیه او باجی کتابو کې راغلي دي چې دې کې دې جګ خلک مشتا او ډېر ټیټ خلک مشتا او بانجان په خنجه کې راش کوي او ځنې به کېدې چې ببر دي چې حتی کې یو طرف ځان د ببر وخت ځان لاندې کې بل طرف ببر وخت په ځان راواچي بړستنه او توشک خپل ور سره دیو یې سړی دې قصو ته ضرورت نشته دی او تا چا کتلې دي چې تا دا ویډیو راستلې ده او بس یو شی وای مخلوق دی او ګرځي وا قال ویلی خضر ذل قرنین ورته ویلی ما مکنی فيه ربي هغه چې ما ته وسره کړی دی پای کې رب زما خیرون دا غوړه دی مطلب ما سره سامانونه شته فاعینونی تاسو ما سره مدد وکي به قوتن په قوت ته سړو یلکه سړی راکې ګلکاران راکې چې دلته د دیوال سیمټي او د وسپنی ودروما فاعینونی ذل قرنین د خلکو نه مدد غوښته ها نو معلومیږي کار الله امداد کولیش تورته د خدای اسباب ولاندې دی او د اسباب ولاندې یو سړی د بل سړی نه مدد غوښتیم شي مدد کویم شي اسبابونه به هر به صرف مددگار څوک دی یو الله اجل بینکم وبینهم ردما زبم جوړ کوم تاسو د دې په من کې ردمن غټ دیواله ردمن معنا څه ده غټ دیوال حجابا متینا ویاتونی زبر الحدید راوړې ما ته تاسو ټوکړې د وسپنې کمال دې شو کې مولانا د اوسپنو د تختی ندي د دې سیو د بل د پاسه کې خودي او په دې منځ کې وته قلای واچوله امس زړ چورته وای دی ورکه بند کړو کله چې دیوال خو پورته ورسولو په دې منځ کې د قلای ورته چولې و نو به ورته ویل چې وستا د غیر اوري دا بنای او هغه آلات راوړي چې ته موږ اور بلکو نو چې اور ورته بلکې نو د دیوال د اوسپنې سور شو نو په منځ کې خو قلای سیم بنداوه نو د اوسپنې د تختی ټول یو بل سره میکس شوې چې میکس شول داس یو خوې دیوال ته نه جوړ شو چې نه سورې کوي شي او نه په ورختېش بس دا دیوال د دوه غرونو منځ کې ورو شاته یجوج ماجوج بند شو خو ګوره دام د الله یو حکمت ته چې په بل طرف نو ولې نه راوځي بس رب العالمین دغلت ور بند دا فتنه وا الله پاک دې زمکه نه د دې فتنې مخونی ولا اتونی زبر الحدید راوړې ما ته ټکړې د وسپنې حتی اذا سوا بین صدفین ندی کې لګ اندماج د عبارت ته طالبہ دسی ولګوا وی اتونی زبر الحدید نفعتوها فرفع البناء حتی خلق تختی راوړې دیوال ورته اوچت کې حتی اذا سوا برابر کې بین صدفین پمند دو غرونو کې بالکل دو غرونو بمنځ کې وقت دیوال ودرولو دی ورته سوی قال ویلی ورته ذل قرنین انفخو فی انفخو اوس پکې پوکې وکي یعنی دا څه وسایل راوړي چې دې تمنګ وسور بلکو پوکې پکې وکو حتی اذا جعله نارا تر دې چې وی ګرځو دا دیوال نارن معنا کناری نارن مثل ناری د اور په شانتي ګرم کې اور نه اور غوندې ګرم کې لکه مطلب دا چې هغه اوس پنه چې ډیره ګرم شي نو داسې معلومیږي لکه د اور سکروټه قال ویلی ذل قرنین اتونی افری علیه قطره راوړی چې زوتوی کم په دې دیوال باندې قطرن تانبه ویلی کړی شوی اوس په تانبه واچوم دې تانبه سره چې میس ورته وي دې سره د اوس پنه یو بلې اوس پنه سره کوشیر نسی افغانستان کې بچدا تر واسطه اداوی ته څوکور لنګرانو ته نو بیل به ماتو نو به د بیل پرچل ته وسره دغه کړو قسم زیړه غونې دغه وغه رنگ زیړ دي تقلیوي ایبه په دې منځ کې واچول نو به کوشیر کې ته پښتو کې کوشیر ویلې اتونی راوړي او فرې چې زه کوم په دې باندې قطران تانبوي لیکل شوی دا قطران ولی منسوب دی مخکې اتونی دا فعل دی فاعل دی مفعول غواړي او فرغ مفعول غواړي نو په قطران کې تنازع د فعلانو راغلی دا نو ماته پته نه لګیږي چې موږ طالبان دي بسریانو په مذهب دي کې د کوفیانو نو ما قدوم مذهبونه پکې دغه کو تطبیق کوا فمستطاعوا يزروا نو وس بنوي د دوی چې په دې باندې راوخیږي ومستطاعوا له نقبا او وس بنوي چې د سورې کې اوس په دیوال څنګه سورې کې داود ذل قرنین دیوال او کمال چا به ویلی چیرې دومره ناشنا کمال کول دومره د وسپونو شی جوړول معلومیږي د ته خو د خدای توب د الوهیت تصرفات لور کړی دینو معلومیږي چې د سره د الوهیت تصرفات جواب کوي وای نه ز الہ نه ما وای هاذا رحمت من ربي دا بنا دا دیوال نه دی دا ګوره رحمت رب زما دی سراج المنیر وای رحمت معنا نعمت بده نعمت شو کنه ولی چې کافر دیوال شاته یې سر ته نعمت ونه شو
نو معلومیږي چې په نعمت او رحمت کې ذوالقرنین چاته محتاجو الله. فایزا جاء وعد ربي او کله چې راشي وعده د رب زما وعدین مطلب قرب قیامت ته قرب قیامت جعله دکا او بګردي الله پاک دا دیوال هموار بالکل به هموار کی. سراج المنیر وی دکان معنا مدکوکن مبسوطن وړولې شوی او دا وعده د رب زما حق نشټونی. او په حدیث کې به دا ست ان شاء الله راځي. مشکا شریف کې حدیث دی علیه السلام فرمای چې ذل یجوج ماجوج کله راوځي نو د زمکه باندې بداسې فتنه خوراکي چې د مخې بدا زمکه څومره فصلونه دي ونی دي ټوله بخوري او دومره ډیر مخلوق دی چې په سمندر باندې راشي نو د سمندر اوبو ته وکښو لګي ټول د سمندر اوبو وس کی. دا خو به د مخکینی وس کی ورستنی یجوج ماجوج چې د سمندر باندې راشي نو د سمندر به بیخ کې به لګ لنده خټه وګوري نو یو بل ته به وي په خاله کې چې دلته وبوي نو د ټول ازمکه باندې چې وګرځي هر څه تس نس کی نو خپل کې به وای وېزمکه فتح کړه زې چې اسمان وس فتح کو نو به دا غشي راوالي واسمان طرف ته غشي گزاري. امتحان دا دی د الله پاک فلسفه په خپل حکمت ته چې دوی کوم غشي اسمان ته گزاري د پاسه به پوینو کا کړ را پریوسی نو ډېری غشي به پورته ورکی وې اسمانم فتح کې څوک چې پکې واغم ختم کړه. نو دا ډېر خطرناک فتنې ټیمي خو بیا الله سبحانه و تعالی په دې خلکو باندې یو هوا راوالو زی او چې څنګه هوا راوالو زی مولوی صاحب دی وی هوا راولو تلو سره مکمل مړش نو په دې زمکه به دې پراتی چې زمکه به داسې بدبوې شي چې د دوی د आवाज او د بدن د انسان خو چې بځه کې مړ پروت لري بوی نه کوي. بیا به الله پاک یو سم بارانو کې سم باران نو د باران سره به د زمکه پاک وینځي او غاټ غټ مرغان به د دوی د لاشونه به واخلي چې ته لری لری په جزیرو کې به واچي. عیسی علیه السلام د حکومت لپاره به زمينه او زمکه برابر شي. وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض الله موږ به پریدو باج د دوی نه چې یو په ورځ باندې به چپی وਹੀ په بازو کې. نو دا د یجوج ماجوج دراوتلو حالت ته اشاره ده چې دا یجوج ماجوج کله راوځي نو داسې به یو بل کې چپی وਹੀ سره ښه دا د قیامت نه لګ مخکې حال دی. ونفخ فی الصور پوکې به کولې شي پښپلې کې فجمعناهم جمالا او موږ براجم کو دوی په ځای جمع کول سره وعرضنا جهنم او موږ بخکارا کو جهنم د پاره د کافرانو عرضه پخکارا کولو پیش بشیخ کارا بشي. الذين کافرانه خلق دي کانه تعینهم چې د سترګې فیتان په پرده کې وین ذکرې زماده ذکر نه ذکر قران دی کتاب د الله دی توحید د الله دی. وکانو لا یستطيعون السمع او دوی وسنو د اوریدلو یعنی دوی د قران سماع بدګړله نو وسنو چې اوریدلې. افحسب الذين كفروا ایا ګمان کیا کسان چې کفر کړي دي ایت تخذو عبادی چې ونی سي بندگان زما من دونی سوا زمانہ اولیاء مددګاران. ګوره طالب دې عبارت وګورئ د دین مخ کی چې منګه شروع کړي وا اصحاب کهفونه خلکو استدلال پیش کولو چې دا اولیاء نه دي تصرفات الهیه وسره دي. به موسی علی السلام به خضر علی السلام به ذوالقرنین الله په دې تور واقعو کې ثابت کړی چې دا ټول بندگانو چې شو نو سرت کې په دې کافرانو ګمان کوي یتخذو عبادی من دون اولیاء چې دا زما بندگان دي. اند دغه نه شروع کوو د اصحاب کهفونه دا ټول زما بندگان ونیسي اولیاء مددګارانو او دې ته تصرفات اوسپاري. دا خو الله زما بندگان دي او دوی غواړي چې دې ته تصرفات اوسپاري. نو د دې استفهام جواب پټ دی. طالبہ آیا ګمان کوي کافران چې ونیسي زما بندگان سوا زمانه اولیاء ايكون اتخاذهم نافعا لهم نداني ول بدله څه ګټه ورسي نشي رسوله. ان اعطنا جهنم للكافرين نزلا یقینا لوی موږ تیار کړی جهنم کافرانو د پارانو زلن تیار ملمستیا د استهزاء ورته ویلې ځکه چې جهنم مڅ یو ملمستیا به سي وای زقوم دي. حال قل ورته حل نو نبيكم خبر درکم تاسو بل اخسرینا مال پاتو چری تاوان دې تاوان بالاخسرینا چې تاوان والا دې په اعتبار د عمل سره الذين هاتوا تاوان والا دې دل سعيهم
چې برباد دي د عملونه او کوششونه په دې ژوندونه کې او هم یحسبون دوی ګمان کوي انهم یحسنون سنت چې دوی کوي خیسته کارا خیسته په اعتبار د کار سره دوی سوچ کوي مولوی چې د عام توسره کوم خلق شي د سنتو خلاف کارونه کوي د دې ټول اعمال تبای ځکه هغه سوچ کوي چې ما خیسته عمل کړي والله ویل تدل سعيهم عمل تبا دي څومره بدعات چې انسانان کوي په دې ټولو باندې هغه د ثواب پته مې او حالانکه ثواب پغې نه ملوي نو دل سعيهم اولئک الذین کفروا دا کسان چې د کفر کړي په ایتونو در باندې ولقای ملاقات در باندې فحبطت اعمالهم نو برباد شوی دي عملونه دوی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا الله موږ مقایم نه کو دوی د پاره لهم انا لاعمالهم د قیامت ورځ باندې وزن د کافر د عمل وزن باندې کیږي په دې مسله کې هم د علماء اختلاف دي چې د کافر د وزن عمل شته کنه د کافر د عمل وزن شته کنه شته دلته خو دې وی چې فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا نظم کوم دین استدلال کوي چې نه خو نشته ده کنه خو صراحتا قران راغلی چې فلا نقیم لهم دویم قول دا دی او دا اصح دی چې نه د کافر د اعمال وزن شته او دا حدیث نه معلومیږي حدیث پاک راځي بخاری شریف کې حدیث دی علیه السلام فرمایي یؤتى بالرجل العظیم السمین یوم القیامت ليس عند الله جناح بعوضه یو څور چاغ سړی براوستل شي کافر د قیامت پورس چې وی تلی د الله پنيز د ماشي د وزر کدر ته وزن به نه معلومیږي چې تلیه دا خو مخکې ماته وي تلل یا د عمل دی سړي نو اعمال تلل کی اگر کدا ځنه علماء چې د کافر عمل نه تلل کیږي لکه امام رازی په دې قول کړي وی عمل نه تلل کیږي ځکه عمل دې د پاره چې لکه حسنات او سیئات معلوم شي چې کمی دي کمی کم او د کافر خو حسنات شته د ټول سیئات نه مې وته لړه کړه ټول مطلب یې څه دی لیکن ما درته ویل چې نه اصح قول دا چې ټول شته د دې لپاره چې الله سبحانه و تعالی الته په قیامت کې سړی ته د عدل په نظام کې خپل حکومت وخی چې کو صلی الله پاک فرض کا دیو کافر عمل ونه تلی نه کې دې شې د سګیلو کې چې ما هونه کمال کړیو اته وته تلای کې چې تو ګورته بوجیګانی خدای غده بد عملونه کې شوی ته نه پندوکې لري چې نه کو عملو نو دې لپاره بداتول وشي چې الزام حجت وشي او باقی دې ته چې وای چې فلا نقیم لهم یوم القیامت دې ګور دا معنا نه ده چې لا نقیم لهم یوم القیامت معنا دا ده فلا نقیم من نقیمو لهم لاعمالهم یوم القیامت وزنا نافعا وزن خو به خو فیدمن بنه د کافر د عمل وزن به خو فیدمن بنه ذالک جزاؤهم جهنم دا جزاء د جهنم دی ما کفر په سوده سره کفر کړي او ته خو آیات ورسولي هو نیولیو د ایتونه پیغمبران زما خو ځون پټو سره دا تخفیف شلو بشارت ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان راوړي عملونه کړي سنتو برابر کنات لهم جنات الفردوس نزلا ایدو پر جنات الفردوس جنت فردوس نزلا تیار مل مستیادا جنت فردوس حدیث پاک کې راغلی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الفردوس اوسط الجنه وعلاها فردوس د منځنۍ جنت او چت جنت ته او دی وجنه حدیث پاک کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس کتا سوالانه سوال کوي نو سوال ته د جنت فردوس کوي چا سوال کوي طالبہ جنت فردوس سوال کوي خالدین فیها همیشه به دې په دې جنت کې لا يبغون عنها حوالا نب طلبي دا جنتین عن هذه د جنت نه حوالان بدلیدل بل طرف ته څه کوي چې وچلکه زبل ځاته زما چې ته د جنت فردوس نو چې روانه دا بنه طلبي غواړي به امنه خواهش به مرته نه کیږي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي دې ته رد شرک فی العلم ورته وایا کچيري شي دا سمندر مدادن سای لکلمات ربي د کلمو د رب زما د پاره لنفد البحر نو ختم بشي سمندر قبل ان تنفد مخکې دینه چې ختم شي کلمات ربي کلمې د رب زما ولو جئنا بمثله مددا اگر کوم راوړو په مثل د سمندر باندې مددن اگر کوم راوړو بمثله د اغي پشان د دې سمندر پشان مددن نور سای یو سمندر ختم شي دغه سمندر پشان نور سای راوړي لکه بل آیت کریمه کې و چې سبعه ابحر او سمندرونه نور راوړي د کلماتو مستاق څه شي دي د الله صفات او معلومات د الله صفات او معلومات داسې دي چې سمندرونه به اخلاص شي که صحیح شي او د الله صفات او معلومات په ختم نشي
طالبه د دې خبرې وضاحت د څه وکړه. انسانان پیریان او ملائک چې کاتبین شلیکون کی لخوا انسانان پیریان او ملائک چې شي او دا زمکه او اسمان دا ورته داسې وګوره او دا ورته شي لکه تخته د کاغذ او د دنیا څومره ونی غني چي دي دا ټولي ورته راولي قلمونه کې او دا سمندرونه د دنیا څومره وبدي دا ټول ورته صحیح شي او انسانان او پیریان او ملائک شروع شي لیکل کوي او څه لیکي د الله صفاتونه او د الله پاک معلومات. نو دا قلمونه به ختم شي، سمندرونه به ختم شي، زمکه او اسمان د کاغذ تختې په شکل دا به ډک شي، خود الله سبحانه و تعالی صفاتونه او کمالات به ختم نشي. دا ولی طالبه دا ځکه چې د الله پاک سبحانه و تعالی صفات، کمالات، معلومات غیر متناهي دي. څنګه دي طالبه؟ او دا کائنات ټول چې څه پکې دي دا ټول متناهي دي. نو یو متناهي کله هاته کولای شي په غیر متناهي باندې دا به ختميږي، خدای الله صفات باندې ختمي. قل تو ورته وي پیغمبره انما انا بشر مثلکم، زه یو بشر یم تاسو په شان تیمه. مطلب تاسو په شان دا معنی ده چې په ما باندې تغییر د احوال راځي. یوحا الی ما توحی کېدلی شي انما الهکم، چې یقینا حقدار د بندګۍ تاسو یو دی. فمن کان یرجو لقاء ربه، نو څوک چې امید لري د ملاقات رب فلیعمل عملا صالحا، عمل دیو کې عمل سنت برابر. ولا یشرک بعبادت ربه، او ولا یشرک برخه دینه ور کوي بعبادت ربه، په بندګۍ د رب خپل کې احد نه چاته. بس دی الله په بندګۍ کې بل چاته برخه مور کوه چې دا خیر دی دا یو چورګوډه به د پلان کې بابا په نامه لال کمال علاوه هیڅ چاته برخه مور کوه چې څه کې د رب عبادت کوه، که بدنی عبادت ته، که مالی عبادت ته، که څومره عبادت دي ټول الله په نامه کوه. سورۃ مریم شروع کیږي.